سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمري له دندې ګوښه او پر ځای عبدالتواب بالاکرزی د سرپرست په توګه وټاکل شو. ښاغلی بالاکرزی د ولسمشر غني د حکم له مخې د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست په توګه غوره شوی دی. ویل کېږي عبدالتواب بالاکرزی تر دې مخکې د یاد وزارت علمي مرستیال و. درې داعشان په کندهار کې د څارګرۍ ملي ادارې د کارکوونکو له لوري ونیول شول. د کندهار والي وایي دغه داعشان چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د حافظ سعید ترهګرۍ ډلې غړي وو، غوښتل یې د سپین بولدک له لارې هېواد ته رادننه نه شي، خو تر هغې مخکې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا 22 نور کسان د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور د کندهار له بېلابېلو سیمو په تېرو 2 اونیو کې نیول شوي او په خپل جرمونه هم اعتراف کړی دی. له دې سره سم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې له امله یو ولسي وګړی وژل شوی او 3 نورې ټپیان دي. دغه پیښه تېره ورځ په ویش سیمه کې په یو موټرسایکل کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي د دغه برید موخه پولیس و، خو هغو ته پکې زیان نه دی اوښتی. له دې سره سم د سپین بولدک ولسوالۍ د روغتون مسؤلین وایي چې له یادې پیښې 6 ټپیان وروړل شوي دي. د کابل په نوي ښار کې یو کس د قتل په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کس چې میر احمد نومیږي تېره ورځ نږدې 10 بجې په نوي ښار کې د ګل اغا په نامه یو کس وواژه، خو د تېښتې پر مهال د 4مې امنیتي حوزې د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د سرچینې په وینا له نیول شوي کسه یوه وسله هم ترلاسه شوې ده. څارګره ملي اداره وایي په هلمند کې د مخیزو عملیاتو په پایله کې 13 طالبان وژلي دي. د دغې ادارې د خبرپاڼې له مخې په دغه عملیاتو کې چې د سنګین او مارجې ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې د طالبانو د سرې قطعې د یو قمندان ملا عبدالحکیم او د مارجې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال انارګل پر مرکز ترسره شوي د یادې ډلې 8 پټنځایونه هم له منځه تللي دي. ویل کېږي نږدې 50 ماینونه، یوه وسله او یو اندازه نور پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي دي. او په نورستان کې 4 طالبان له خپلو وسلو سره یو ځای د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دغه ولایت والي وایي دغو کسانو تر دې مخکې د نورستان او کونړ ولایتونو په شاوخوا سیمو کې دولت ضد کړنې ترسره کولی چې بالاخره تېره ورځ یې له جنګ جګړو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یو ځای شول. حافظ عبدالقیوم زیاتوي چې یادو کسانو لپاره به د ژوند کولو خوندي چاپیریال برابر کړي. دولت به دیو دپاره مسئول چاپیریال او ابرومندانه د ژوند دپاره دیو ته انشاءالله زمینه برابر. خبرونه تر بیا مو الله مل.